سلامونه وخت په خیر او ستړي مشه د سیسینه مکمل برنامه ته خلاص د ټیجنی یوټیوب چینل دی او دلته تاسو د سیسینه مکمله برنامه تعقیبوي. نن موږ تاسو په ډیره اهمه مهمه او جالبه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت د ټي سی پی آی پی ماډل. آی مخکې له دې نه چې دغه لیکچر تعقیبوي د ټي سی پی آی پی ماډل په اړه پوهیږئ، که چیرې نه پوهیږئ نو راځئ دغه لیکچر سره تر پایه پورې وګورئ. ان شاء الله هغه ټول مشکلات چې تاسو په ټي سی پی آی پی ماډل کې شته دي ټول به حل او فصل شي. نو موږ تاسو په دغه لیکچر کې په ډیرو نوو مهمو او اهمو موضوعاتو باندې په ډیر ساده شکل باندې غږیږو، په ساده پښتو باندې. نو را سره پاتې شئ چې څه لولو په ټي سی پی آی پی ماډل کې. په ټي سی پی آی پی ماډل کې موږ تاسو په دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو چې اپلیکیشن لیر پروتوکول یا د اپلیکیشن لیر په اړه غږیږو، دغه په اړوند پروتوکول همدارس ترانسپورت لایر پروتوکولز او همدارس نتورک لایر پروتوکولز او همدارس ډیټا لینک لایر پروتوکولز او همدارس پیکټ ټریسر پریکټیکل لیب لرو موږ په پای کې چې ټي سی پی آی پی ماډل په پیکټ ټریسر کې څنګه کولی شي چې شي کړو یو لزان سره د یو نتورک ډیاګرام به جوړو او همدارس کوایزز په اخره کې لرو 15 کوایزز یو پوښتنې به موږ سره او هر یو به څلور ځواب ولري، ویډیو به ودروي او سم ځواب په نښه کوي. نو راځو مخکې ځو ټي سی پی آی پی ماډل مطالعه کوو چې ټي سی پی آی پی ماډل موږ سره څه شی دی. په لومړي سر کې چې دی موږ د او اس آی ماډل لرو. د او اس آی ماډل موږ سره 7 لایر لرل یا 7 لارې لرل، خو په دې ترتیب باندې چې د او اس آی لایرونه زیات دي د او اس آی ماډل، نو د دې سټرکچر لږ زره سخت شو. خلکو ته صحیح ده. نو پوهان کېناست او ویل چې د دغه لایرونو د سټرکچر کمیدل غواړي. نو په همدې ترتیب باندې د ټي سی پی آی پی ماډل لومړی ورژن رامنځته کړ چې دغه ورژن کې چې د ټي سی پی آی پی ماډل هغه دی دې کې موږ سره د او اس آی ماډل 3 لایر په یو لایر کې راجمع شول. مطلب اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن څخه یو اپلیکیشن لایر جوړ کړ. صحیح ده. همدارس ترانسپورت لري هماغه ترانسپورت لري ک نتورک لري انټرنیټ لري ته بدل ک. صحیح ده، نوم یې ورته بدل کو او ډیټا لینک لیر او فزیکل لیر څخه یو لیر جوړ کړ چې هغه ته څه وایو څه ویلي دي، هغه ته نتورک اکسس لیر ویلي دي. صحیح ده. نو دا د ټي سی پی آی پی ماډل رامنځته شو چې دې څلور لیر لرل، خو البته دې هم یو لږ زره ستونزې لرلې ځکه د ډیټا لینک لیر او فزیکل لیر په یو لیر کې چې هغه ته نتورک اکسس لیر ویل دا راجمع کړ، خو بیا دې هم بسنه ونه کړه. پسې راتېر شه د ټي سی پی آی پی ماډل دویم ورژن رامنځته شو چې دغه ورژن اوس په ریل نتورک ورک چې دغه اوس چې کوم د نتورک دنیا ده په دې کې پریکټیکل امپلیمنټډ دی، مطلب عملی میدان کې اوس موږ چې شی استعمالو ټي سی پی آی پی ماډل دویم ورژن. صحیح ده چې په دې کې هم د اپلیکیشن لیر هماغه اپلیکیشن لیر دی، ترانسپورت لیر دی د تیر ټي سی پی آی پی ماډل. صحیح ده. انټرنیټ لیر نتورک لیر ته بدل کا او نتورک اکسس لیر بیرته په دوه برخو ویشل چې ډیټا لینک لیر او فزیکل لیر. نو دغه د او اس آی ماډل چې د موږ سره لومړی ماډل او د موږ سره څه شو کنسپچوال ماډل او خیالي او لدین وروسته بیا دغه ټي سی پی دغه 15 لیر چې رامنځته لرلو دا لیر آی پی ماډل رامنځته شو. خو لا هغې نه وروسته چې وروستی کوم یو رامنځته شو هغه موږ سره ټي سی پی آی پی ماډل څلور 15 لیرو ماډل څنګه شو رامنځته شو چې دا اوس په عمومي نتورک کې کارول کیږي په عملی میدان کې. نو راځو د همدې ټي سی پی آی پی ماډل په اړه غږیږو چې دا څه شی دی، خو یو یادوري اړینه بولم هغه په دې پار باندې چې هغه فنکشن چې د اپلیکیشن د او اس آی ماډل په ټولو لیرونو کې تر سره کېدل هماغه فنکشن موږ سره د ټي سی پی آی پی ماډل هم تر سره کوي. صحیح ده. د ټي سی پی آی پی لایل ټول هماغه فنکشن تر سره کوي کوم چې د او اس آی ماډل په لایرونو کې تر سره کېدل، خو فرق په سټرکچر کې د خاص سټرکچر بدل دی. صحیح ده. نو په همدې ترتیب باندې موږ په دې لیکچر کې د دې فنکشن باندې خبرې نه کوو ځکه په او اس آی ماډل کې موږ د آر ډیر وروسته دي. نن موږ ډیر فوکس د دې ټي سی پی آی پی ماډل په پروتوکول باندې دی. نو راځو ټي سی پی آی پی ماډل لولو چې په دې کې څه دي. نو راځو مخکې ځو. ټي سی پی آی پی ماډل چې دی دا موږ سره پریکټیکل امپلیمنټډ ماډل دی. صحیح ده. او په دې کې عموما موږ سره سیټ اپ کمیونیکیشن پروتوکول دی. صحیح ده. چې دا عموما موږ سره په نتورک کې کارول کیږي. دغه عموما زیات پروتوکول دی چې کوم پروتوکول دی نو را سره پاتې شي. پریکټیکل امپلیمنټډ مخکې تاسو ته یادوري وکړه چې دا موږ سره پریکټیکل امپلیمنټډ مطلب دا دی چې عملی تطبیق شوی ماډل دی. اوس او اس آی ماډل نه کارول کیږي، د هغې په ځای ټي سی پی آی پی ماډل کارول کیږي په عموما په نتورک کې.
بل چې دې ته موږ ځکه ټي سی پي او پی آی پی ماډل وایو چې دې کې موږ سره د نیټورک دوه فانډامنټل یا اساسي پروتوکول دي صحیح ده. او همداراز دا چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د دفاع وزارت لخوا یا ډارپا یا ډي ای آر پی ای چې د مطلب د ډیفنس اډوانسډ ریسرچ پروجیکټ ایجنسی د دې لخوا رامنځته شو چې د ډي ای آر پی ای یا ډارپا چې دا موږ سره د ریسرچ او ډیولپمنټ یو ایجنسی ده صحیح ده چې د لومړي ځل لپاره دغه د ټي سی پی آی پی ماډل دوی رامنځته کړ. بل چې دا موږ سره او اس آی ماډل ته ورته دی خو د فرق یې دا دی چې په دې کې موږ سره لیرونه کم دی او په اس آی ماډل کې چې دی موږ سره لیرونه زیات و سټرکچر د هغې دغه لږ زره سخت و. همداراز دا موږ سره په اکچوال نیټورک یا حقیقي دا ماډل په حقیقت کې د عصري شبکو کې کارول کیږي صحیح ده. عموما چې د ټي سی پی آی پی ماډل په عصري شبکو کې هغه د ټي سی پی آی پی ماډل کارول کیږي. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. ټي سی پی آی پی ماډل کې پاتې کیږو. په ټي سی پی آی پی ماډل کې موږ سره څو لایر دي 15 لایر دي چې اپلیکیشن ټرانسپورت نیټورک ډیټا لینک او فزیکل د دې په پروتوکول باندې غږیږي ایچ ټي ټي پی او ایچ ټي پی اس او اف ټي پی او همدارس ډي ان اس ته ډي ایچ سی پی اف ټي پی ټیلنت اس اس ایچ اس ام ټي پی پاپ 3 ایم اف 4 او ام ټي پی. نو دغه پروتوکول چې ټول کوم دي دلته تاسو ته ما په دغه سلاید په مخ باندې اچولي دي دغه پروتوکول مو سره په اپلیکیشن لیر کې کارول کیږي. اپلیکیشن لیر کې انتهایی زیات پروتوکول دي څونه پروتوکول پکې دي خو هغه مهم پروتوکول دلته ما تاسو ته راټول کړي دي او زه دلته تاسو څنګه کومه تشریح کوم چې د دې هر یو فانکشن شته صحیح ده. په ترانسپورت لیر کې موږ سره دوه پروتوکول دي چې د نیټورک بیک بون هم ویل شي یو ټي سی پی دی او بل چې د یو ډي پی دی. نیټورک لیر کې موږ سره به درې پروتوکول دی عموما آی پی آی سی ام پی او آرپ. دا چې آی پی چې دی آی سی ام پی چې دی آرپ چې دی نو را سره پاتې شي. بل چې دی موږ سره ډیټا لینک لیر کې موږ سره دوه پروتوکول دی عموما چې پی 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 دی او ایچ ډی ال سی دی. دا چې پی 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 او ایچ ډی ال سی چې دی را سره پاتې شي. فزیکل لیر کې ایترنیټ دی ټوکن رینګ دی فالس ایترنیټ دی چې دی پاک لمنګ تاسو په تیر لیکچر کې پوره غږیدلی چې ایترنیټ څه دی او فالس ایترنیټ څه دی او ګیګ ایترنیټ څه دی او ټیکنالوژي چې د زړه ټیکنالوژي ده صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. اپلیکیشن لیر کې موږ دغه پروتوکول لولو چې ایچ ټي ټي پی یا هایپر ټیکسټ ترانسفر پروتوکول چې دا عموما د ویب پیج د راوړلو لپاره استعمالیږي خو سکیور نه. ایچ ټي ټي پی دا عموما د ویب پیج د راوړلو لپاره استعمالیږي او ویب پیج د خلاصولو لپاره استعمالیږي. موږ سره ویب پیج لانچ کوي په هر ژبه هر ډول چې تاسو وایي نو دا چې دی به د ایچ ټي ټي پی سکیور ورژن دی صحیح ده. او بل چې د موږ سره ډي ان اس دی ډومین نیم سیستم چې دا موږ سره آی پی نوم ته بدلی او نوم څه ته بدلی آی پی ته بدلی. بل چې د موږ سره ډي ایچ سی پی دی یا ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول چې دا عموما موږ سره اتوماتیکلی چې کوي ډیوایسز ته آی پی څنګه کوي اساین کوي چې څنګه اساین کوي راځي د دې ټول هغه میسج چې کوم د دې غدي څنګه کولای شي چې دا د ایچ سی پی یو ډیوایس د ډي سی پی په تر باندې آی پی واخلي کومې لارې مخ یوړي نو را سره پاتې شي چې په دې اکله مو پوي کړم. بل چې د موږ سره ټي اف ټي پی یا ټریول فایل ترانسفر پروتوکول دی چې دا عموما د فایلونو د لیږدولو لپاره استعمالیږي. بل چې د موږ سره اف ټي پی دی یا فایل ترانسفر پروتوکول دا هم د فایلونو د ترانسفر کولو لپاره استعمالیږي. نو را سره پاتې شي چې ټي اف ټي پی او د اف ټي پی ترمنځ فرق څه دی نو په دې اکله به هم تاسو ته بحث وکړم. بل چې د اس ان ام پی دی یا سمپل نیټورک منیجمنت پروتوکول چې دا کومه دنده لري نو ډیر اهم موضوعات او مهم او خوندورو پروتوکولونو باندې ورته بحث کړی را سره پاتې شي. همدارس په اپلیکیشن لیر کې بل چې د موږ سره آی آر سی دی چې دا عموما معنا د انټرنیټ ریلی چاټ چې کله چې موږ میسنجر کې واتس اپ کې آیمو یا کوم بل چټ بوټ کې موږ کله میسیج کوو چاټ کوو صحیح ده نو د هغې لپاره چې استعمالیږي آی آر سی. بل چې د موږ سره ایم اف 4 دی یا انټرنیټ میسج اکسس پروتوکول چې دا عموما موږ سره څه شی کوي د سرور نه ډیسټینیشن ته میسیج وړي. بل چې د پاپ 3 دی چې دا فاست آفیس پروتوکول دا هم سرور نه څه شي ته وړي ډیسټینیشن ته میسیج وړي. خو دواړه چې د سیم فنکشن تر سره کوي یو ډول وظیفه تر سره کوي خو چې د دوی ترمنځ فرق څه شی دی نو راځو مخکې ځو چې فرق یې څه شی دی را سره پاتې شي. بل چې د اس ام ټي پی دی یا سمپل مایل ترانسفر پروتوکول دی چې دا د یوزر نه دغه سرور ته لکه د ګوګل سرور شو دغه سرور ته ایمیل وړي صحیح ده.
او بل چې د موږ سره SSH دی یا سکیور شل هوست دی چې دا عموما د ریموټ کنیکشن لپاره استعمالیږي. یو ډیوایس ته ریموټلی د SSH په واسطه موږ داخلیږو او په هغې کې اړوند کنفیګریشن ترسره کوو. بل چې د ټلنټ ته موږ سره چې دا هم د هغه په شان فنکشن ترسره کوي SSH په شان، خو دا چې د موږ سره انسکیور دی او SSH سکیور دی. راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. دلته موږ اپلیکیشن لر پروتوکولز کې 3 پروتوکول ولو چې SMTP، POP3 او IMAP4. SMTP دنده موږ سره دا ده چې دا د سورس نه ایمیل سرور ته څنګه وړي چې وړي ایمیل وړي. POP3 دنده هم موږ سره بیا دا ده چې دغه ایمیل سرور ته چې دغه ایمیل ولیږل شو بیرته ډیسټینیشن ته لیږي د چا په واسطه لیږل کیږي، دا موږ سره د POP3 په واسطه لیږل کیږي. او IMAP4 دنده هم موږ سره دا ده چې د ایمیل سرور نه ډیسټینیشن ته یا لرې فاصلې ته چې کوم چاته موږ میسیج او ایمیل غواړو ولیږو، هماغه ایمیل ته څه شی لیږي؟ دغه ایمیل لیږي د چا په واسطه؟ د IMAP4 په واسطه. نو اوس د POP3 او IMAP4 ترمنځ فرق څه شی شو؟ نو په دغه ډیاګرام کې یا په دغه مثال کې تاسو زه تشریح کوم. احمد غواړي ساحل ته چې احمد په کابل کې دی او ساحل په UK کې دی میسیج ولیږي. نو دغه میسیج به ایمیل سرور ته د چا په واسطه لیږل کیږي؟ دغه ایمیل سرور ته چې لیږل کیږي دغه میسیج دا د SMTP په واسطه لیږل کیږي یا سمپل میل ترانسفر پروتوکول په واسطه لیږل کیږي. نو دا موږ سره د SMTP دنده ده چې د سورس نه ایمیل سرور ته د ایمیل لیږلو دنده لري. همداراز اوس دغلته په ایمیل سرور باندې موږ سره یو ایمیل سټور شو، ایمیل سټوریج اینڈ سرور. صحیح ده. او ساحل یو نوټیفیکیشن ورځي چې په ایمیل سرور باندې ما سره یو ایمیل دی. البته ساحل سره یو څه اندازه دغه ایمیل ډاونلوډ کیږي هم، خو ټول فایلونو ته لاسرسی نه لري. اوس چې دغه د ایمیل سرور نه دغه میسیج راځي او ساحل ته رسیږي، مطلب UK ته رسیږي دغه ایمیل، نو دغه ایمیل به د چا په واسطه لیږل کیږي؟ د POP3 په واسطه. او دلته ساحل دغه ایمیل څنګه که خلاص که په UK کې د کابل نه ورولېږل شو. خو دلته ایمیل سرور څه وي چې دغه ایمیل چې دی ما د POP3 په واسطه ترلاسه کړ، خو POP3 کې یو قانون دی وایي چې I remove this email from my storage. POP3 کې قانون دغه دی چې کله ایمیل په POP3 باندې ولیږل شي نو دغه ایمیل چې دی موږ سره په ایمیل سرور باندې نه پاتې کیږي، مطلب یو کاپی نه پاتې کیږي، ډایرکټ له دې ځای نه چې د کټ په طریقه باندې لیږي او ډایرکټ ډیسټینیشن ته لیږي. صحیح ده. که چیرته موږ وغواړو چې دغلته یو کاپی پاتې شي او بیا هم له هغې څخه زه استفاده وکړم یا یو بل اتنټیکیټډ پرسن راشي او له هغې څخه استفاده وکړي یا زیات یوزران له هغه ایمیل څخه استفاده وکړي. صحیح ده. او په دغه ډرایو باندې ما سره عموما د ایمیل پاتې شي، نو د هغې لپاره موږ د IMAP4 څخه استفاده کوو. نو راځو IMAP4 لولو. اوس بیا احمد غواړي چې د کابل نه یو ساحل ته یو ایمیل ولیږي او ایمیل کې لیکلي دي هلو ساحل. نو دغه ایمیل به د احمد نه ایمیل سرور ته د چا په واسطه لیږل کیږي؟ د SMTP پروتوکول په واسطه لیږل کیږي چې دا موږ سره عموما دنده لري چې د سورس نه ایمیل سرور ته دغه ایمیل سند کا. اوس دغلته ساحل ته بیا یو نوټیفیکیشن ورځي چې ما سره په ایمیل سرور باندې ما سره څه شی دی؟ د ساحل لخوا، د احمد لخوا یا د کابل نه ماته یو ایمیل شوی دی. صحیح ده. اوس دا غواړي دغه ایمیل ترلاسه کا، نو دغه ایمیل به د ایمیل سرور نه ترلاسه کوي که نه؟ نو دغلته دغه ایمیل سرور نه چې ساحل دغه څه شی ځي، دغه ایمیل ځي چې پکې لیکلي دي هلو ساحل د احمد له لارې ورلیږل کیږي. نو دغه ایمیل به د IMAP4 په واسطه چاته رسیږي؟ د ایمیل سرور نه ډیسټینیشن ته یا ساحل ته یا UK کې چې ساحل دی هغه ته به لیږل کیږي او ساحل ته به ښکاره شي هلو ساحل. نو دواړه POP3 او IMAP4 یو ډول دندې ترسره کړي. صحیح ده. خو په IMAP4 کې یو قانون دی، ایمیل سرور وایي چې ما هغه ایمیل ترلاسه کړ د IMAP4 په واسطه، خو زه اوس یو کاپي ایمیل سرور وایي زه له ځان سره ساتم، ځکه د IMAP4 قانون دا دی چې یو کاپي په ایمیل سرور باندې ساتي او یو کاپي چې دی څنګه کوي؟ ډیسټینیشن ته لیږي. اوس له دغې یو کاپي څخه هر څوک کولی شي چې استفاده وکړي. البته هر څوک نه مطلب زما دا دی چې هغوی کسان چې پیژندل شوي وي، یوزر نیم یې صحیح ورکړی وي، پاسورډ یې صحیح ورکړی وي او یا فنګر پرنټ یا نور د پیژندلو ځینې هغه پاسورډز یې ورکړي وي، نو هغه کس ورته څنګه کي لاسرسی درلودلی شي. نو دا چې د IMAP4 او د POP3 ترمنځ څه شی فرق خو
نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. FTP یا فایل ترانسفر پروتوکول. FTP پروتوکول موږ سره څه شی دی؟ FTP موږ سره داسې پروتوکول دی چې د فایلونو د اپلوډ کولو او ډاونلوډ کولو دنده په غاړه لري. او بل چې دی چې د عموما له سرور څخه د فایلونو د ریموو کولو یا ډیلیټ کولو لپاره هم څه شی موږ استعمالو؟ FTP څنګه کوو؟ استعمالو. او همداراز د سرور د فایلونو د رینیم کولو لپاره چې وغواړو په سرور باندې چې موږ سره کوم فایل وي هغه رینیم کړو، نو دې لپاره هم څه استعمالیږي؟ FTP. او همداراز په سرور باندې د نوي فولډر د جوړولو لپاره هم څه استعمالو؟ FTP. نو فکر مې وي چې FTP موږ سره د څه شي د هیوج فایل د ټرانسمیشن لپاره استعمالیږي، مطلب د لویو فایلونو د ټرانسمیشن لپاره، لکه 10 GB 1 GB 3 GB 4 GB دومره فایلونه موږ سره یو غواړو دا موږ څنګه کړو؟ سینډ کړو، اپلوډ یې کړو، البته یا ډاونلوډ کړو، نو د دې لپاره موږ FTP استعمالو. او همداراز FTP بل ډاون ساید یا د FTP لوی زیان دا دی چې دا غیر خوندي یا انسکیور دی، ځکه چې دا موږ سره یوزر نیم او پاسورډ په پلین ټکسټ شکل باندې څنګه کیږي لیږي، مطلب دا موږ سره څه شی وي؟ انکریپټ فارم کې دغه فایل چې دی نه اپلوډ کوي او نه ډاونلوډ کوي، نو یو هیکر کولی شي چې په ښه شکل باندې هغه کیپچر کوي او هغه ترلاسه کړه. خو د دې لپاره چې تاسې هم دغه لوی فایلونه په ښه شکل باندې او په سکیور شکل باندې ولیږئ او همدا اپلوډ یې کړئ او ډاونلوډ یې کړئ، نو د هغې لپاره بیا موږ SFTP یا سکیور فایل ترانسفر پروتوکول یا FTP یا فایل ترانسفر پروتوکول سکیور کارول کیږي. نو کوشش وکړئ چې بیا هغه ورکاروئ. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. DNS ډومین نیم سیسټم. د ډومین نیم سیسټم دا ده چې دا موږ سره IP نوم ته بدلی او نوم IP ته بدلی. لکه موږ په ګوګل کروم کې ولیکو www.google.com، نو دغه google.com چې د دغه ماشین په واسطه ډایرکټ څه شی کېږي، دغه د ګوګل خپل IP ادرس ته بدلیږي او بیا مخکې ځي. صحیح ده؟ او یا چې کله موږ ولیکو په ګوګل کروم کې، صحیح ده، یا په کروم کې یا په هر یو بل براوزر وي چې د ګوګل خپل IP ولیکو، نو دغه IP بیرته چې ته بدلیږي نوم ته کنورټ کیږي، نو دغه اپریشن نتیش پوسته کیږي د DNS. نو د OSI ماډل وګورئ، په هغې کې موږ په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي چې دا څنګه کار کوي. بل چې د DHCP دا ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول، چې دا موږ سره څه شی کوي؟ دا موږ سره هم یو نیټورک پروتوکول دی چې دا موږ سره اتومات څه شی کوي؟ نیټورک ډیوایسز ته اتومات شکل باندې IP ادرسز اساین کوي. دا چې د دغه ډیوایس ته په نیټورک کې څنګه IP ادرس اساین کوي، دا کوم پروسس او کوم اپریشن تر سره کوي، نو را سره پاتې شئ په دغه سلایډ کې لولو. دلته موږ سره د DHCP یا ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول یا اپریشن تر سره کوي. څنګه اپریشن تر سره کوي؟ دغه PC د ما سره او دلته ما سره د DHCP سرور دی. دا PC وایي چې زه غواړم یو IP واخلم اتومات شکل، زه نه غواړم چې خپل کمپیوټر ته لاړ شم او زه ورته IP اساین کړم، نه، زه وایم چې زه باید له DHCP سرور نه IP ادرس واخلم. خو دا څنګه کوي؟ اول چې دا موږ سره د ډسکوري یا براډکاسټ میسج لیږي یا DHCP ډسکوري براډکاسټ میسج لیږي. دغه میسج په نیټورک کې ټول ډیوایسز ته څنګه ځي، خو چې څه وایي دغه PC وایي چې can anyone give me IP addresses، وی ما له څوک کولی شي چې IP ادرس راکړي، صحیح ده، یا یو IP رانه راکړي. نو دلته سرور ورته مخې له راځي او وایي زه کولی شم په دویم میسج کې ورته په DHCP آفر چې دا موږ سره یونیکاست دی، مطلب 1 to 1 دی، د PC او سرور ترمنځ دی، صحیح ده. دا میسج دی DHCP ورته څه وایي؟ سور مطمئن اوسه، do you want 192.168.0.11، آیا ته دغه IP ته ضرورت لري چې تعالی درکړم؟ په دریم میسج کې بیا چې DHCP ریکویسټ دا هم براډکاسټ دی، صحیح ده، په دې کې ورته PC ریکویسټ کوي چې یاز پلیز if it's still available، آیا که دا تر اوسه اویلیبل وي او ته کولی چې ماله راکولی چې دغه IP ادرس، نو صحیح ده، تر اوسه پورې که دا بل چا نه یې اساین کړی، صحیح ده، ځکه دا خو بدلیږي را بدلیږي، چینجبل وي، صحیح ده. نو که چیرته دا بل چا نه یې اساین کړی او ما ته اویلیبل وي، کولی چې ما ته راکړئ، نو سرور ورته په څلورم میسج کې وایي چې هو DHCP اګنالیجمنټ یو یونیکاست میسج دی دا موږ سره، او دا هم چې کوي
ورته وایي چې it is all yours بس دا ټول IP ادرس ستا دی here is the address دا دی ستا څنګه څه شي IP ادرس نو په دغه څلورو پریشرو باندې څه شي کوي دغه د DHCP سرور PC ته څه شي کوي دغه اتومات IP ادرس اساین کوي نو په دې هیله چې د DHCP په دغه اپریشن باندې مو ذهن خلاص شوی نو راځو مخکې ځو چې نور په دغه سلایډونو کې موږ تاسې نور څه داسې مهم لولو How about getting a network خونه دې ورانه شي زموږ ټول سیستم خرابه خو بهرحال پیشو پاکله په نیټورک کې څه نو په نیټورک کې خو پیشو کومه تړاو نه لري خو په البته په ځینې ځایونو کې پیشو کولی شي یا کیټ کولی شي پیشک چې زمونږ کیبل ته څه اندازه ستونزه څنګه کي ورپېښه کي نو از هیکر صحیح دی کار کولی شي نو په هر حال د یو څه اندازه شوخۍ په خاطر باندې چې را سره تنګ نه شي یو څه اندازه زما سیسټم هم خرابه کړه خو بیا هم سډنلی یې ناڅاپه سلایډ رامخې ته شو نو راځو مخکې ځو چې د دغې کټ نه پرته په نیټورک کې موږ څه لولو صحیح ده موږ لولو TFTP پروتوکول یا ټریول فایل ترانسفر پروتوکول صحیح ده چې TFTP پروتوکول موږ سره کوم فنکشن تر سره کوي TFTP پروتوکول موږ سره عموما د څه شي لپاره استعمالیږي د شبکې یا د نیټورک د وسایلو د بیک اپ او بیا رغونې لپاره یا د نیټورک چې کوم وسایل موږ کاروو لکه راوټر شو فایروال شو سویچ شو د دې د بیک اپ او همداراز د ریسټور کولو لپاره مطلب پر راوټر کې چې یا پر سویچ کې چې کوم کنفیګریشن موږ تر سره کړو نو دغه کنفیګریشن موږ کولی شو چې د دې بیک اپ واخلو په TFTP سرور کې صحیح ده نو د دې TFTP پروتوکول په واسطه کولی شو چې دغه بیک اپ واخلو یا چې کله زموږ او ستاسې په راوټر یا فایروال او یا هم په سویچ کې کومه مسله رامنځته شي نو هغه موږ ریسټور کوو او د هغه ډیټا چې کومه د ریسټور په واسطه له منځه ځي لومړی باید موږ تاسې د TFTP پروتوکول په واسطه هغه یې بیک اپ واخلو صحیح ده او چې ریسټور کېږي هم د TFTP پروتوکول په واسطه څنګه کېږي ریسټور کېږي بل چې دی موږ سره شي پر استعمالیږي د سمال فایلونو د یا د وړو فایلونو د لیږد لپاره استعمالیږي FTP پروتوکول چې موږ ولوسته هغه موږ سره د لویو فایلونو د وړلو لپاره استعمالیده او TFTP د وړو فایلونو د وړلو لپاره څنګه کېږي استعمالیږي لکه که تاسو وګورئ د راوټر یا سویچ او یا هم فایروال کې کوم اپریشن تاسو تر سره کړئ د هغې ګوره فایل د هغې هغه ډیټا سایز ډېر کم وي 10 KB 12 15 او که ډېر کم شي نو 2-3 KB صحیح ده نو ډېر کم وي نو دلته موږ کوم پروتوکول استعمالو TFTP یا ټریول فایل ترانسفر پروتوکول همداراز دا موږ سره څه شی دی UDP پروتوکول استعمالوي TCP دا موږ سره نه استعمالوي او دا موږ سره سکیور نه دی TFTP موږ سره خوندي نه دی ولې ځکه دا موږ سره انریلیبل پروتوکول استعمالوي چې هغې ته څه وایي UDP وایي نو بل پروتوکول موږ لولو SNMP یا سمپل نیټورک مینجمنټ پروتوکول چې دا پروتوکول موږ سره عموما د نیټورک د مانیټرینګ او کنټرولینګ لپاره استعمالیږي او دا موږ سره معلوموي چې په کوم ځای کې کومه ستونزه رامنځته شوه هغه کلکټ کوي صحیح ده او همداراز هغه ستونزه ډیټکټ کوي او هغې ته د حل یو لار روباسي څنګه لکه په یو نیټورک کې موږ سره یو یوزر دی او دغه یوزر چې دی ټول نیټورک مینج کوي صحیح ده یا که مو فکر کړی وي یو ډېر لوی سیسټم وي او په هغې سیسټم کې موږ سره یو IT تاسو فکر کوئ چې دا څنګه چل دی دومره په لوی سیسټم د یو کس لخوا مینج کېږي او سیسټم ډېر لوی دی نو دلته دا څه ډول پروتوکول استعمالي SNMP څنګه استعمالي مطلب په یو ځای کې چې څوک لاګین شي یا په کوم ځای کې ستونزه رامنځته شي یا کوم یوزر له سیسټم نه ووځي نو دته یو میسیج راځي صحیح ده چې احمد لاګین یا احمد لاګ آوټ صحیح ده یا دلته ستونزه رامنځته شوه نو دا ټول ډیټکشن ورته کېږي د تشي پروتوکول په واسطه د SNMP نو دلته مې تاسو ته یو ساده مثال اچولی دی دا فرض کړئ یو نیټورک دی یا یو بانک دی یو که هر څه وي صحیح ده دلته دغه کس چې دی SNMP پروتوکول استعمالوي صحیح ده دا SNMP پروتوکول په عموما په ډیوایسز کې چې دی بیلټ نی صحیح ده بای ډیفالت په ډیوایس کې خو دا څه انسټالیشن غواړي او دا په کار اچول غواړي صحیح ده نو دلته په دغه نیټورک کې دغه اساس څه شي کېږي دغه سیسټم ته لاګین کېږي دلته د دغه سیسټم نه څه کېږي د دغه سویچ نه ډایرکټ د دغه SNMP پروتوکول چې څوک استعمالي دته میسیج کېږي چې اسد لاګین نو همداراز چې په دغه نیټورک کې هر ځای کې څوک څه شي لاګین شي نو دغه SNMP پروتوکول کاروونکي ته یو میسیج دا چې د عموما IT دی او د IT ته یو څه شي کېږي یو لاګ میسیج زی صحیح ده
چې دا لاګین شو دا لاګاوټ شو دې ځای کې ستونزه واقع شوه راځه حل یې کړه عموما د یو کس لخوا چې هغه اس ان پي پروتوکول استعمالوي دغه غونډ نیټورک مینج کیږي نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو اوس لولو ټي سی پي یا ترانسمیشن کنټرول پروتوکول او یو ډي پي یا یوزر ډاټاګرام پروتوکول په دې اړه مو مخکې په چې شي کې هم یادونه کړې وای سای ماډل کې وای سای ماډل کې هم په دې پاک ډیره ډیپ یادونه کړې نو په دې کې ځکه د ترانسپورت لیر اړوند پروتوکول دی نو یو څه یادوري اړینه ده دا چې د موږ سره کنیکشن اورینټډ پروتوکول دی ټي سی پي او یو ډي پي موږ سره کنیکشن لیس پروتوکول دی نو چې کنیکشن اورینټډ څه شی دی او کنیکشن لیس څه شی دی د ویسای ماډل لیکچر وګورئ په هغې باندې به تاسې ښه پوه شئ مطلب داسې دی چې اړوند د ریپلی چې دی ټي سی پي انتظار کوي چې ریپلی راشي چې هغه کنیکشن ته برابر دی یا نه نو هغې نه وروسته بیا دا څه کېږي خپل کنیکشن برابروي او ډیټا سینډ کوي او یو ډي پي چې دی بیا اړوند انتظار نه کوي صحیح ده ریپلی میسج ته انتظار نه کوي تر څو هغې مخه ریپلی راشي او ډایرکټ خپل اړیکه برابري نو د ایسای ماډل ریکارډ وګورئ کولی شئ چې په مخکې په دې باندې لاړ شئ بل چې دا موږ سره ریلیبل دی او یو ډي پي ان ریلیبل دی ټي سی پي سلو دی ځکه کنیکشن اورینټډ دی او یو ډي پي موږ سره څه دی فاسټر دی بل چې د موږ سره ټي سی پي د ایمیلینګ لپاره فایل شیرینګ لپاره او د ډاونلوډینګ لپاره موږ عموما دغه د ټي سی پي یا ریلیبل یا سلور پروتوکول موږ څنګه کوو استعمالو او عموما د وایس سټریمینګ ویډیو سټریمینګ لپاره موږ چې استعمالو دې لپاره موږ یو ډي پي پروتوکول استعمالو کوم فکر وي کله چې تاسې وایس ما چا سره خبرې کوي یا ویډیو کال کوي ځینې وخت کې په دې کې یو څه اندازا کټینګ رامنځته کیږي نو دې لپاره چې استعمالیږي یو ډي پي ځکه دا انریلیبل پروتوکول دی صحیح ده نو راځو اوس زه دغه د ټي سی پي اړوند یو موضوع چې اکثره زده کوونکو پوښتنه کړې وه چې 3 وی هینډ شیکینګ چې دی نو هغه هم ما په دې خاطر باندې تاسو ته تشریح نه کړله چې دا موږ سره د ټي سی پي د کنیکشن اورینټډ یو پارټ دی صحیح ده نو راځو په هر حال لولو یم 3 وی هینډ شیکینګ ریویو 3 وی هینډ شیکینګ ریویو نه مطلب دا د معنا دا ده چې ټي سی پي د معلوماتو له لیږد څخه وړاندې لومړی ډیسټینیشن سره اړیکه تاییدوي او بیا وروسته معلومات لګي مطلب د دې نه دا دی چې ټي سی پي غواړي معلومات ولېږي صحیح ده ډیسټینیشن ته خو لومړی ډیسټینیشن ته وایي چې آیا ته برابر چې دا معلومات درته ولېږم او یا نه صحیح ده نو د دې لپاره موږ چې استعمالو دغه ترتیب ته چې دغه لومړی اړیکه برابروي او بیا وروسته معلومات لېږي دې د 3 وی هینډ شیکینګ وایي د 3 وی نه مطلب دا دی چې دا عموما موږ سره 3 میسج لري 3 وی هینډ شیکینګ میسج 3 دی چې یو سینک دی یا سینکرونایزیشن دی بل موږ سره سینکرونایزیشن پلس اګنالیجمنټ دی بل موږ سره اګنالیجمنټ دی نو راځو په یو مثال کې درته تشریح کوم چې سینکرونایزیشن څه شته وي اګنالیجمنټ څه شته وي او دغه میسج څنګه لیږل کیږي صحیح ده مثال په دې ډول دی دغه پی سي غواړي چې شکري ګوګل سرور سره کمیونیکیشن وکړي صحیح ده او لیکي په خپل کروم کې چې www.google.com صحیح ده خو چې دا د دې غواړي د سره کمیونیکیشن وکړي مخکې له دې نه دوی یو 3 وی هینډ شیک ترسره کوي د دې لپاره چې دوی څه شي لپاره برابر شي کمیونیکیشن لپاره برابر شي دا پی سي یو سنکرونایز میسج لیږي او دغه سنکرونایز میسج کې څه وایي چې I want to set up with you are you ready صحیح ده زه غواړم چې تاسو سره کمیونیکیشن وکړم ته تیار نو دې ته څه وایي دې ته سنکرونایزیشن وایي صحیح ده چې اړونده یا مقابل طرف ته وایي چې آیا ته ریډي چې زه تا لپاره تا سره کمیونیکیشن وکړم صحیح ده نو دا دغه میسج کې دغه لیکي چې آر یو ریډي صحیح ده نو ګوګل سرور ورته څه وایي چې ریسپانس کې ورته لیکي چې سنکرونایزیشن پلس اګنالیجمنټ چې اګنالیجمنټ مقابل طرف نه ریپلای ته وایي صحیح ده مخکې مې په دې اکل تاسو یادوري کړې ده په ویسای ماډل کې نو دا ګوګل سرور په ریسپانس کې ورته وایي چې I see your synchronized message I am alive زه ژوندی یم are you ready for this connection نو دا ګوګل سرور ورته بیا ته څنګه کېږي یو میسج لیږي چې زه تیار یم چې ستا سره کمیونیکیشن وکړم صحیح ده ته تیار نو دا ورته څه وایي اګنالیجمنټ کې بیرته ورته وایي دا دریم میسج دی اګنالیجمنټ بیرته د مقابل طرف ته وایي چې I also see your message هغې ته څه وایي اګنالیجمنټ زما سنکرونایز میسج صحیح ده نو هغه ورته وایي چې زه ستا دغه پی سي ورته وایي ما ستا میسج وکاته I am ready to زه هم همدارنګه ریډي یم چې له تا سره څه وکړم کمیونیکیشن وکړم میسج یې ورته ولېږله
کله چې د دوی ترمنځ دغه تری وی هینډشیک ترسره شو نو د دې څخه وروسته دوی کولی شي چې یو له بل سره څنګه کړي ډیټا ولېږي او کمیونیکیشن وکړي. نو تری وی هینډشیک نه مطلب په سمپل که زه تاسو ته ووایم مقابل طرف ته لومړی میسیج لیږي چې آیا ته تیار یې چې زه تا سره کمیونیکیشن وکړم صحیح ده ډیټا در سره چینج کړم. هغې طرف نه بیا ورته وي چې او زه تیار یم ته تیار یې صحیح ده. نو دا بل کس ورته وي چې او زه هم تیار یم. نو ډایرکټ د دوی ترمنځ څه شی وشي یو له بل سره ډیټا سینډ شي او ریسیو شي او کمیونیکیشن برابر شي صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. نیټورک لایر پروتوکولز. نیټورک لایر پروتوکولز کې موږ سره آی پی ده یا انټرنیټ پروتوکول او بل موږ سره آی سی ام پی یا انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول او بل موږ سره ارپ ده یا ادرس ریزولوشن پروتوکول. آی پی آی سی ام پی او ارپ دا یو دغه پروتوکولونه په نیټورک لایر کې یو له بل سره لازم او ملزوم پروتوکول دي. څنګه لازم؟ هغه ځای کې چې آی پی وي نو آی سی ام پی او ارپ هم موجود وي. مطلب د آی پی او آی سی ام پی څخه داسې دی لکه قومندان او د هغې اړوند عسکر صحیح ده. نو راځو آی پی لولو. آی پی پروګرامینګ په ویسای ماډل کې هم زیات معلومات تاسې له درکړي دي چې دا عموما موږ سره د په نیټورک کې د ډیوایسز ترمنځ د کمیونیکیشن لپاره استعمالیږي صحیح ده. کله چې په یو نیټورک کې یو ډیوایس موږ سره آی پی ونه لري نو دغه ډیوایس یو بل نه پیژني صحیح ده. نو د دې لپاره موږ چې استعمالو آی پی. بل چې دی موږ سره آی سی ام پی یا انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول. دا د شبکې ستونزو تشخیص کې مرسته کوي. لکه کله چې موږ تاسې پینګ کمانډ لیکو چې پینګ 10.0.0.1 صحیح ده او دا موږ انټر کړو صحیح ده. نو اړوند ریپلای چې راځي مطلب ریپلای فرام ګوګل سرور چې خپل آی پی صحیح ده دغه ریپلای میسج چې راځي دا د آی سی ام پی پروتوکول په واسطه رامنځته کیږي صحیح ده. یا چې کله لیکي ډیسټینیشن هوست انریچیبل صحیح ده. ډیسټینیشن کوم چې دی انریچیبل دی صحیح ده د لاسرسي څخه وتی دی نشئ کولی چې دې ته تاسو چې لاسرسی ولرئ صحیح ده. نو دغه ستونزو ته تشخیص کولو دنده څوک لري؟ دغه ډیسټینیشن هوست انریچیبل میسج چې کیږي دا د آی سی ام پی پروتوکول په واسطه. یا چې کله تاسو ګورئ چې شي ګورئ هغه ریکویسټ ټایم اوټ دا هم د آی سی ام پی پروتوکول په واسطه ترسره کیږي. بل چې د موږ سره ارپ دی یا ادرس ریزولوشن پروتوکول چې دا عموما موږ سره د آی پی ادرس په ترو باندې میک ادرس پیژني. څنګه میک ادرس د آی پی ادرس په ترو باندې پیژني؟ زه غواړم له دغه پی سی ای چې کوم یو دی زه دې کې لیکم چې پینګ 10.0.0.1 یو لوی نیټورک دی صحیح ده. زه غواړم دغه یو آی پی څنګه کړم پینګ کړم یا دغه یو کمپیوټر پینګ کړم. اوس دغه کمپیوټر ته پته نه لګیږي چې دا ما سره کوم یو دی نو صحیح ده د دغه آی پی ادرس په ترو باندې هماغه اړوند میک ادرس څنګه کې فایند کوي. نو څه وایي ما ولیکل په ای کې په ای کمپیوټر کې چې پینګ 10.0.0.1 صحیح ده یا لیکي چې هو از 10.0.0.1 صحیح ده. زه د هغه میک ادرس ته اړتیا لرم تر څو زه پوه شم چې دا د هغه میک ادرس دی او لاغه سره کمیونیکیشن وکړم. زه خو داس ډایرکټ نشم کولی چې ډایرکټ لاغه سره کمیونیکیشن وکړم بغیر له دې نه چې دغه د میک ادرس زه وپېژنم. نو صحیح ده چې دغه پینګ کمانډ چې تاسو لیکئ او د دې دغه اړونده آی پی ادرس لیکئ د دې شاته ارپ جنریټ کیږي. د دې لپاره چې د اړونده چې کوم آی پی ادرس تاسو لیکلی دی د هغه کمپیوټر میک ادرس په هکله پوه شي صحیح ده. نو دغلته دا میسج څنګه کیږي زی سویچ لا صحیح ده مطلب ماین د کمپیوټر ماین ځای لزی سنټر لزی او دغه ټول دغه ارپ میسج د ټول نیټورک څنګه کیږي براډکاسټ کیږي ترڅو د اړوند د ټول میک ادرس د آی پی ادرس په تر باندې وپیژني. خو دلته یو پی سی د ډی په نوم دی دا وی چې دغه 10.0.0.1 خو زما آی پی ادرس دی صحیح ده ما ته را لېږلی دی نو زه اوس مجبور یم چې دغه خپل میک ادرس هم ورکړم. نو دا ورته وي چې آی ایم 10.0.0.1 څه خبره ده دا ورته صحیح ده ما له میک ادرس راکړه. نو دا ورته وي آی ویل سینډ یو مای میک ادرس زه به تا ته خپل میک ادرس څنګه کړم سینډ کړم. نو دا دی د خپل میک ادرس څنګه که هغه ته سینډ کوه هغه ورته وایي مننه صحیح ده. نو د دې څخه وروسته د دوی ترمنځ دا د کمیونیکیشن جاري دی او ډیټا څنګه کیږي یو د بل ترمنځ لیږل کیږي او را لیږل کیږي صحیح ده. نو دا موږ سره د ادرس ریزولوشن پروتوکول چې د آی پی ادرس په تروی د میک ادرس څنګه که پیدا کوم مطلب ا کمپیوټر پینګ آی پی ادرس صحیح ده د ډی کمپیوټر چې د دغه 10.0.0.1 آی پی ادرس په تروی د ډی پروتوکول د ډی کمپیوټر چې پیدا ک
میک ادرس پیدا کوم. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. ډیټا لینک لایر پروتوکول په دې کې موږ پی 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 یا پوینټ ټو پوینټ پروتوکول لرو، ایچ ډی ال سی یا های لیول ډیټا لینک کنټرول چې دغه دوه پروتوکول عموما دې کې موږ لولو. نو دا پی 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 چې دی او ایچ ډی ال سی چې دی صحیح ده. پی 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 چې دی دا د دوه وسایلو د مستقیم وصل کولو لپاره کارول کیږي. صحیح ده. عموما چې ډایرکټ کنیکشن موږ تر سره کوو نو دلته موږ چې استعمالیږي پی 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 چې عموما موږ سره دا په سیریل لینک کې کارول کیږي، فایبر اپټیک کیبل کې او پون لاین چې کوم دی د دوی ترمنځ چې کله د ډیوایس ډایرکټ کنیکشن کمیونیکیشن تر سره کی نو د لپاره موږ پی 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 پروتوکول استعمالو. بل چې موږ سره ایچ ډی ال سی دی چې دا هم موږ سره پوینټ ټو پوینټ لینکس ترمنځ کمیونیکیشن لپاره استعمالیږي یا ډایرکټ کمیونیکیشن لپاره. صحیح ده. خو دا چې موږ سره یو زړه ټیکنالوژي ده. صحیح ده. زوړ پروتوکول دی، اوس دومره نه استعمالیږي. صحیح ده. همدارس فزیکل لایر پروتوکول. فزیکل لایر کې موږ ایدرنیټ لرو، فاس ایدرنیټ لرو، گیگا ایدرنیټ لرو او ټوکن لرو. دا چې ایدرنیټ څه شی دی، فاس ایدرنیټ څه دی او گیگا ایدرنیټ څه دی چې دا عموما موږ سره یو داسې چیز دی چې دا موږ سره عموما په دغه نیټورک کې د ډیټا د کمیونیکیشن لپاره څه استعمالیږي، دغه ایدرنیټ، فاس ایدرنیټ او گیگا ایدرنیټ ټیکنالوژي کارول کیږي. صحیح ده. او ټوکن رنګ چې دا موږ سره یو زړه ټیکنالوژي ده، اوس نه کارول کیږي. نو دا په دې هکله مې تاسو ته په مخکې لیکچر کې انټرفیس ان کیبل کې پوره معلومات درکړي دي، کولای شئ تاسو هغه تعقیب کړئ. نو راځو مخکې ځو. اوس ټي سی پی آی پی لایرز یو څه د دې لایر کې چې موږ سره کوم ډیوایسز شامل دي نو هغه لولو. صحیح ده. په نیټورک لایر عموما موږ سره پورټ نمبر په تر باندې کار کوي، مطلب پورټ نمبر موږ سره ریټ کوي. دا چې پورټ نمبر چې مخکې مې تاسو ته په دې اړه یادوري کړې ده په ویسای ماډل کې. دا موږ سره لایر 4 ډیوایسز دي، په دې کې راوټر دی او فایروال دی. صحیح ده. په ډیټا لینک لایر کې موږ سره آی پی ادرس کار کوي. صحیح ده. یا آی پی ادرس ریډ کوي او په دې کې موږ سره لایر 3 ډیوایس دی چې هغه ته راوټر وایو. صحیح ده. او همدارس په فزیکل لایر کې موږ سره میک ادرس دا ریډ کوي. صحیح ده. چې عموما دې کې موږ سره لایر 3 ډیوایس کار کوي، هغه ته څه وایي، سویچ وایي. نو اوس راځو. زه غواړم همدغه ټي سی پی آی پی ماډل تاسو ته په پیکټ ټریسر کې څنګه کړم وښایم یا شو کړم. نو را سره پاتې شئ چې پیکټ ټریسر کې څنګه کولی شو چې دا وښایو. ښه اوس زه راغلم پیکټ ټریسر ته. زه غواړم تاسو ته په دغه پیکټ ټریسر کې د ټي سی پی آی پی ماډل څنګه کوم وښایم او د هغې اړونده د یو پروتوکول د ایچ ټي پی پروتوکول دی، د هغې اپریشن تاسو ته وښایم چې څنګه په ټي سی پی آی پی ماډل کې په پیکټ ټریسر کې کولی شو چې د ایچ ټي پی پروتوکول اړوند فنکشن وګورو. صحیح ده. نو د دې لپاره زه غواړم یو پیج جوړ کړم په پیکټ ټریسر کې. صحیح ده. نو زه به راشم یو سرور به راوړم او له هغې نه وروسته به دلته سویچ راوړم. صحیح ده. چې سویچ مې راوړ، زه غواړم یو کمپیوټر هم راوړم تر څو به پیج په خلاص کړم او دا به څنګه کړم، یو له بل سره کنیکټ کړم د اتومات کیبل په تھرو باندې. اتومات په تھرو کیبل په تھرو باندې مې دا کنیکټ کړ. صحیح ده. نو زه اوس راځم او دغه سرور ته داخلیږم او دلته زه راځم. لومړی مهمه دا ده چې زه دغه سرور له آی پی ورکړم. نو زه وله ورکوم 10.0.0.10 او دا به انټر کړي چې بای ډیفالت سبنیټ ماسک واخلي. صحیح ده. له هغې نه وروسته به تاسو راشئ او سروایسز له به راشئ. په سروایسز کې به تاسو په دغه ټولو پروتوکولو کې صحیح ده په ایچ ټي ټي پی باندې کلیک وکړئ او ایچ ټي ټي پی څخه وروسته به په انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل په ایچ ټي ایم ایل کې زه یو پیج جوړم. صحیح ده. په پیکټ ټریسر کې. صحیح ده. په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. دا به زه لږ غټ کړم او له هغې نه وروسته به زه دغه ویب پیج چې زه جوړوم نوم بیا بدل کړم. زه د ټیک جیني په نوم یو ویب پیج جوړوم. صحیح ده. او نوم له ورکوم چې ټیک جیني. صحیح ده. ټیک جیني نوم له ورکوم او د دې دا کلر له بلو څخه اړوم ریډ ته. صحیح ده. او دا به څنګه شي، ریډ به شي او زه به دا سیو کړم. له هغې نه وروسته چې تاسو راغلی نو دلته به تاسې راشئ. له هغې نه وروسته به زه راشم کمپیوټر له او په کمپیوټر کې لومړی مهمه ده چې کمپیوټر له هم آی پي ورکړم، ځکه بغیر له آی پي خو نه کېږي. دې له به زه 1 آی پي ورکړم. صحیح ده. او له هغې نه وروسته چې دلته زه راغلم نو زه راځم غواړم همدغه ویب پیج څنګه کړم راوړم. صحیح ده. چې دغه ویب پیج د راوړلو لپاره زه دلته لیکم یو آر ایل کې لیکم چې 10.0.0.0.10 دا هماغه سرور آی پي ورکوم، ځکه په سرور کې ما دغه ویب پیج جوړ کړی، دغه خدمات ما سره تشي دي سرور کې دي. صحیح ده. نو زه دلته ولې د هغه سرور نوم ونه لیکم، ځکه دلته ما سره د ډي ان اس خدمات نه دي فعال. نو زه دلته لیکم چې ګو. صحیح ده. چې کله ما ګو ولیکل نو دلته زه
د ټیک جیني یا ویب سایټ وینم. دغه ویب سایټ ما په HTML کې جوړ کړ، خو تاسو ولیدل. نو اوس دا ویب سایټ خو ما جوړ کړ، صحیح ده، خو د دې شاته چې کوم اپریشن تر سره شو د TCP/IP ماډل په درو باندې هغه ما ونه لیده، صحیح ده. نو غواړو چې هغه ووینو. نو تاسو به راشئ دیزي ته او دلته به ویب پیج باندې کلیک وکړئ او دیزي کې به ولیکئ چې 10.0.0.10 صحیح ده. د هماغه سرور IP به ولا ورکړئ او بیا به دې خوا راشئ سیمولیشن ته او دلته زه راځم دغه هغه فلټر کوم تر څو چې وکړي موږ په عذاب نه کې په دغه پیکټو کې دا به CDP DTP او STP صحیح ده STP. نو دا به په غیر فعاله کومه، صحیح ده. اوس به زه راشم دغه ویب پیج له او دلته به زه ګو ولیکم، صحیح ده. چې مې ګو دلته ولیکل یا مې انټر که، صحیح ده. نو دلته ما سره د TCP دوه څه شی شو ریکویسټ میسج جوړه شوې. نو لومړی د دوی ترمنځ څه شی کېږي 3 وی هینډ شیکینګ کېږي، لکه مخکې مې تاسو ته یاداري وکړه. نو دا ډایرکټ څه شی لیکي سرور ته یو میسج لیکي چې ته آیا برابر یې چې ما سره کمیونیکیشن وکړي، صحیح ده. دغه ویب پیج زه کولی شم خلاص کړم. نو دا دی هغه ورته وایي چې هو زه برابر یم. نو دا ورته بیا میسج لیکي چې سمه ده چې ته برابر یې، نو کمیونیکیشن را سره وکړه. هغه ورته وایي چې صحیح ده، صحیح ده. نو دلته زه غواړم دلته راشم دغه کمپیوټر ته، صحیح ده. د دوی ترمنځ دا د ټیک جیني ویب سایټ خلاص شو، صحیح ده. دغه کمیونیکیشن د دوی ترمنځ وشو. خوشاله دغه اپریشن تر سره شو. زه په دې HTTP پروتوکول باندې کلیک کړم، صحیح ده. او HTTP پروتوکول څخه وروسته تاسو راشئ دې خوا موږ سره د وایسای لر ګوره اوه لایر دي، صحیح ده. خو دلته په TCP/IP لر کې که وګورئ دغه دوه لایر موږ سره کار نه کوي. ولې؟ ځکه دا موږ سره سیشن دی او له هغې نه وروسته بل کوم یو لیر دی پریزنټیشن لیر دی، صحیح ده. نو دا موږ سره کار نه کوي ځکه دا موږ سره TCP/IP ماډل دی او په TCP/IP ماډل کې موږ څو لیر ولوستل؟ 1 2 3 4 او 5، صحیح ده. چې لیر 7 موږ سره اپلیکیشن لیر، لیر 4 ترانسپورت لیر، لیر 3 موږ سره څه شی دی نیټورک لیر، بیا ډیټا لینک لیر او بیا فزیکل لیر. دلته څه وایي HTTP پروتوکول کې تاسو کې ووینئ لاندې خپل ډسکرپشن ورکړی دی، صحیح ده. وی د HTTP client receive HTTP reply from the server، صحیح ده. وی د دې نه ریپلی ترلاسه کړه acknowledgement، صحیح ده. it display the page in the web browser. وی دلته څنګه که یو ویب براوزر یې څنګه که خلاص که. نو تاسو که دې کمپیوټر ته لاړ شئ په دې کې به د ټیک جیني دا د یو ویب پیج څنګه کېږي براوز شوی خلاص شوی وی، صحیح ده. دا د HTTP پروتوکول دنده وه، صحیح ده. او لاندې د دغه ټول اپریشن د دغه HTTP پروتوکول اپریشن لیکلي دي. که راشو ترانسپورت لیر ته نو د دې کې اړونده زیات معلومات لیکلي دي، صحیح ده. د TCP او IP اړونده ټول خصوصیات او معلومات لیکلي کولی شي چې دا تاسو ولولئ. که ښکته راشو نیټورک لیر ته، په نیټورک لیر کې موږ سره عموما IP ادرس کار کوي، صحیح ده. د سورس IP او ډیسټینیشن IP، صحیح ده. نو دلته وګورئ وی د پیکټ ډیسټینیشن IP address is matched the device IP address or the broadcast address. The device de-encapsulate the packet، صحیح ده. او همدارس په لیر 2 کې موږ سره ایترنیټ هیډر دی، عموما موږ سره په لیر 2 چې د ډیټا لینک لیر دی په دې کې میک ادرس په تر باندې موږ سره کار کوي، او بل چې د فزیکل لیر دی چې په دې کې عموما کیبلز دي، صحیح ده. چې په دې اړه مې تاسو ته مخکې د ویسای ماډل اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. نو دا په پیکټ ټریسر کې د دې اړوند د TCP/IP ماډل اړوند د HTTP پروتوکول ښودنه. اوس راځو کویشن نه. کویشن نمبر 1 کې لیکلي دي چې TCP/IP ماډل کومه لایه د ډیټا د راوټینګ مسولیت لري؟ اول ترانسپورت، دویم انټرنیټ، دریم نیټورک اکسس او څلورم اپلیکیشن. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ چې کوم ځواب سم دی. نو سم ځواب موږ سره هغه نیټورک اکسس لیر دی، صحیح ده. چې دا موږ سره د TCP/IP ماډل کې د ډیټا د راوټینګ مسولیت لري، صحیح ده. دویمه پوښتنه، کوم پروتوکول د IP ادرس د میک ادرس سره تړاو ورکوي؟ صحیح ده. یا IP ادرس په تر باندې میک ادرس کوم پروتوکول ولي؟ اول DNS، دویم DHCP، دریم ARP، څلورم ICMP. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه دی ARP، چې دا عموما ادرس ریزولوشن پروتوکول دی. یو لوی مثال مې تاسو لپاره په دې کې درکړم. کویشن نمبر 3،
کوم لایر د ټي سی پی آی پی ماډل کې پروتوکولونه لکه ایچ ټي ټي پی اف ټي پی او اس ام ټي پی شامل دي. په کوم لایر کې شامل دي؟ اول انټرنیټ، دویم نتورک اکسس، دریم اپلیکیشن او څلورم ترانسپورت. نو ویډیو ودروئ او ووایئ چې کوم ځواب سم دی. نو سم ځواب موږ سره هغه اپلیکیشن لایر دی چې دا عموما د ایچ ټي ټي پی اف ټي پی او اس ام ټي پی پروتوکول په دې کې شامل دي. کوېسچن نمبر 4 لاندې کوم پروتوکولونه بې ارتباطه دي؟ صحیح ده. یا لاندې کوم پروتوکولونه کنیکشن لیس پروتوکول دی؟ صحیح ده. اول ټي سی پی، دویم یو ډي پی او دریم اف ټي پی او څلورم اس اس ایچ. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب چې دی موږ سره هغه یو ډي پی دی. نو یو ډي پی پروتوکول چې دی دا عموما موږ سره څه ډول پروتوکول دی؟ کنیکشن لیس پروتوکول دی. کوېسچن نمبر 4 د ټي سی پی آی پی ماډل کې د انټرنیټ لایر اصلي دنده څه ده؟ اول ایرر ډیټیکشن، دویم ادرسینګ ان راوټینګ، دریم ډیټا انکریپشن، څلورم فلو کنټرول. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره ادرسینګ ان راوټینګ دی چې دا عموما موږ سره د نیټورک لایر یا انټرنیټ لایر اصلي دنده ده. صحیح ده. نو مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو له اړونده ملګرو سره شیر کړئ تر څو اړونده پښتانه وروڼه خبر شي چې په یو ټیک جین یوټیوب چینل باندې د سیسینه کمپلیټ کورس اویلیبل دی، کولی شي له دې څخه استفاده وکړئ. نو په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم، تر هغې مو په لا عزت لفظ سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.